رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا پیشګویي ورته کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله دا ځای وښولی و، د ځانه نه غږېدی رسول الله صلی الله علیه وسلم. او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب و. د بعضې بېدینې ګمراه ډلې دا وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د عالم الغیب، نعوذ بالله. دا عقیده د شرک ده. علم غیب کلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ثابتول، یا هغه په هغه معنا باندې علم غیب و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ثابتول چې هغه د الله صفت. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحیم. دا د چا صفت؟ دا د الله جل جلاله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله د وحی په ذریعه باندې دا ځای ښوولی چې وروسته به بیا حکومتونه راځي او اختلاف به راځي، او یا به داسې ډلې پیدا کېږي بېدینه ډلې چې خلک به بېدینه کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فإنه من يعش منکم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. که په تاسو کې تر ما وروسته څوک پاته سو او دته الله زندګي ورکړې وه، نو کېدلی چې ډېر اختلاف وویني. دا ډېر اختلاف په چیش کې د الله پر دین کې، د الله د دین په نامه باندې به ګمراه کوي. دا بدعتیان چې دي دا دین دا خپل بدعات د الله په دین باندې په خلکو مني. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي بیا به ډېر اختلاف وویني. فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين. ای خلکو در ما وروسته پر تاسې باندې لازمه ده چې تاسې زما سنت، زما طریقه او زما د خلفای راشدینو طریقه خپله کړئ. فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين. هغه خلفای راشدین چې الله و دوی ته هدایت کړی دي، هغه خلفای راشدین چې الله دوی ته حق ښوولی دي، هغه خلفای راشدین چې هغه د الله او د الله د رسول په نقش قدم باندې روان دي. پر تاسې باندې بیا لازمه ده د دې خلکو لاره. څوک دي دا خلک؟ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څلور مشهوره خلفا، سیدنا ابو بکر او سیدنا عمر او سیدنا عثمان او سیدنا علی رضی الله عنه، دا خلفای راشدین. نو که تاسې یو ډله ولیدله، یو فرقه مو ولیدله چې د خلفای راشدین خلاف په دې باندې پوه چې دا ګمراه ده، بله دا نور فتواو ته ضرورت نه لري، دې دپاره به نور کتاب نه ګورې، نه به په دې پسې ګرځې چې ته ودرې زه به مسله اوس پیدا کړم. بس دا د دوی د غدال و مغدل دپاره دا ځای کافي دی چې تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلفای راشدینو لاره پرېښتې ده. بله نور د کتاب ضرورت نشته، نه د نور حوالو ضرورت، نه بله فتوا غواړي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فتوا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابه کرام ته وایي د خلفای راشدینو لار به نیسي. فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين. پر تاسې باندې لازمه ده زما طریقه او زما د خلفای راشدینو طریقه. هسې راشدین چې الله هدایت ورته کړی دی، الله و حق ته رسولی دی، الله دوی پر حق باندې ثابت قدمه کړي دي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ. ای خلکو په دې وخت کې به تاسې دا د زما سنت او د خلفای راشدینو سنت هسې داسې نه بولئ چې بس پروا نه لري که مې وکړ که مې نه وکړه. نه 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 نه، سختې منګولې به ټینګې کړي د دوی پر طریقه باندې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال وایي چې د زامې په غاښو باندې به دا د دوی سنت طریقه ټینګه کړي. د زامې پر غاښو باندې به د دوی طریقه نیسئ. که مې د زامې په غاښو باندې دا د دوی طریقه ټینګه کړله، نو په دې پوه سئ چې تاسې به د ګمرهۍ څخه خلاص یاست. او که مو نه کړه ټینګه، په دې پوه سئ چې زه د ګمرهۍ په خوا باندې ولاړم. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشګویي ده، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم رهنمایي ده، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم تمسکوا بها وعضوا علیه بالنواجذ. منګولې ټینګې کوي، لاس ونیسئ زما پر طریقه او د خلفای راشدینو پر طریقه باندې، او پر دې باندې خپل د زامې غاښونه کښېږدي. مثال د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مثال وایي، یعنی چې بلې خوا ته ولاړ نه سي، د بل چا لاره خوښه نه کړي، د بل چا طریقه خوښه نه کړي، د بل چا پر طریقو باندې ولاړ نه سي، د بل چا په دوکه کې را نه سي. وإياكم ومحدثات الأمور. تاسې ځان وساتئ د نوي نوي شیانو سره د دین په شکل کې، چې دین نه یې او ته دین دین جوړ کړي، چې اسلام نه یې ته اسلام دین جوړ کړي، چې د رسول الله طریقه نه یې او ته د رسول الله طریقه دین جوړ کړي. د دې شیانو سره ځان وساتئ. دا څونه اسانه خبره ده.